الله تعالی فرمایي آیا دا خلک ګمان کوي چې موږ د لومړي ځل په پیدا کولو ستړي شوي یو؟ په حقیقت کې خو دا خلک د یو نوي پیدایښت په هکله په شک کې غورځېدلي دي او په حقیقت کې موږ انسان پیدا کړی او د هغه په زړه کې چې کومې وسوسې پیدا کیږي موږ په هغې باندې هم پوهیږو او موږ هغه ته د هغه د مرۍ د رګ څخه هم ورنږدې یو. دوه لیکونکي ملایک د هغه ښي او چپ لوري ته ناست وي، نیکي او بدي هر څه یې ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه د خولې نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو دپاره یو حاضر څارونکی د هغه سره موجود نه وي. بیا ګوره چې د مرګ سلګۍ په حق سره راورسېده. دا مرګ هغه شی ده چې ته ترې تښتېدلې او بیا به په شپېلۍ کې پوکې ووهل شي او وبه ویل شي چې دا هغه ورځ ده چې تاسې ترېنه ویرول کېدلی او په هغه ورځ به هر څوک په داسې حال کې راشي چې د هغه سره به یو راوستونکی او بل ګواهي ویونکی وي. ورته به وویل شي چې په یقیني ډول ته د دغه ورځ نه په غفلت کې وي. موږ هغه پرده ایسته کړه کومه چې ستا مخې ته وه، نن ستا نظر ډېر تیز دی. بیا به د هغه سره ملایک عرض وکړي دا یې د هغه کړنو کتاب دی چې ما ته سپارل شوی و، حاضر دی. بیا به فرښتو ته امر وشي په دوزخ کې هر سخت نافرمان ور وغورځوئ چې د حق سره یې دښمني کوله. د خیر منع کوونکی له حق نه تېرېدونکی په شک کې غورځېدلی و چې د الله سره یې بل څوک شریک کړی و، نو ور ویې غورځوئ په سخت عذاب کې. بیا به د هغه ملګری شیطان ووایي ربه ما دا نه دی ګمراه کړی بلکې دا په خپله په یوه لویه ګمراهۍ کې غورځېدلی و. په جواب کې به وفرمایل شي زما په وړاندې جګړه مه کوئ، ما تاسې مخکې له بد انجامه خبر کړي وئ او زما په وړاندې خبره نه بدلیږي او زه په خپلو بندګانو باندې هیڅ ظلم کوونکی نه یم. او په هغه ورځ به موږ د دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوی؟ هغه به ووایي آیا نور څه هم شته؟ او جنت به د پرهیزګارانو دپاره نږدې راوستل شي، هیڅ به لرې نه وي. الله تعالی به وفرمایي دا هغه څه دي چې له تاسې سره یې وعده کېدله د هر هغه چا دپاره چې رجوع کوونکي او ډېر د نفس ساتونکي وو، هغه چې نه لیدلي د رحمان نه ویرېدل او هغه چې د رجوع کوونکي زړه سره راغلي دي. جنت ته د سلامتیا سره ورننوځئ. په هغه ورځ به د ابدي ژوندانه ورځ وي. هلته به د هغو دپاره هر هغه څه وي چې هغوی وغواړي او موږ سره له هغوی دپاره له دې نه ډېر څه شته او موږ له دوی نه مخکې ډېر قومونه هلاک کړي چې له دوی څخه ډېر زیات زورور ول او ډېر ملکونه یې لوټلي ول. آیا هغوی د مرګ څخه خلاصون ومونده؟ بېشکه په دې تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا دپاره چې په غور سره خبره اوري. السلام علیکم.